او د شپه کې چې څونه عبادت سړی وکړي نو دغه مقام سړي ته حاصلېږي. څونه عبادت ادنا درجه یې نبي علیه صلات وسلام وایي دا ده چې یو سړی راغی ماخستن لمونځ یې په جماعت سره په جمع له امام سره ادا کوي، بیا کور ته ولاړی پرېوتی بیده سو او سهار لمانځه ته بیا راپورته سو راغی دغه د سهار لمونځ یې له امام سره په جماعت ادا کوي. دغه سړي هغه فضیلت پیدا کوي چې هغه زر میاشتې یو سړي عبادت کوي. دا یې ادنا درجه ده. نو بیا نبی علیه صلات وسلام وایي په من زاده فزاده، که چا زیادت وکوي نو خو بیا د ده دپاره زیادت ده. چا د ماخستن له لمانځه وروسته څه نفل وکړو، چا څه تلاوت وکوي، څوک پیشلمي ته راپورته سو اودس یې وکوي 2 رکاته یا 4 رکاته نفل یې وکړو، چا په شپه کې تلاوت وکوي، څوک چې په خپله بستره کې پرېوتی د الله پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې درود ووایو، د الله ثنا یې وویله، تسبیحات یې وویل، نو دا خو بیا د ده زیادت د دغې شپې فضیلت په دغه قدر سره پیدا کېږي چې د ماخستن لمونځ په جمع وکړي، د سهار لمونځ په جمع وکړي. دا یوه مسله ده، په دې یوه د ستی سر خلاص شي. دویمه مسله دا ده دغه شپې باندې ځان پوه کېدل دا ضرور نه ده. تاسې په کومه شپه کې د ماخستن لمونځ په جمع وکئ، سهار دې په جمع وکئ، دا شپه تېره سوه که ته خبر شوې که نه سوې خبر، هغه فضیلت تا پیدا کړي. ستا خبرېدل ضرور نه ده. دغه شپه په روزه کې حتما پر هر مسلمان تېرېږي. هر مسلمان چې د ماخستن لمونځ په جمع وکئ، د سهار لمونځ په جمع وکئ، دغه فضیلت پیدا کوي. لیلة القدر خیر من الف شهر. نو یو سړی کوشش کوي چې یاره د دا روزې 10 شپې دي، دا 10 لمونځونه خو به د ماخستن او د سهار په جمع کوم، له هغه څخه دا فضیلت نه پوکېږي. دا ضرور راغی. علم پر دې شپه باندې راتلل دا ضرور نه ده. او دویمه مسله دا د قصې کېږي. قصې کېږي چې په دغه شپه باندې ټول کائنات الله ته سجده کوي، ټول کائنات، او په دغه شپه باندې رڼا پیدا کېږي. 2 او په دغه شپه باندې څه اوازونه او صوتونه سړی اوري. دا یې 3 دغه کیفیت نقل کېږي. په خلکو کې کیسې دي فلاني علما شب قدر ولیدی دی رڼا وه، فلاني علما شب قدر ولیدی ټول شیان دی پر مخ پراته وو، فلاني علما ولیدی داسې غږ راوسو. دا لیدل دا یو چا ته دا حال معلومیږي. دا چې یو سړی د ډېرې لوړې درجې خاوند وي، یو سړی ډېر غټ سعادت لري، یو سړی الله جل جلاله ته ډېر نږدې وي. ځکه د سورت مبارک کې چې کومه خبره راغلې ده، لیلة القدر خیر من الف شهر، دا د قدر شپه چې دا تر 1000 میاشتو بهتره ده. څه کېږي دلته؟ تنزل الملائکة والروح فیها، تنزل راکشته کېږي الملائکة ملائکه والروح جبرائیل علیه السلام فیها په دې شپه کې. په دې شپه کې ملائکه راکشته کېږي، جبرائیل علیه السلام راکشته کېږي، مځکې ته راځي. په تفصیل کې د دې آیات کریمه تفسیر والا خبره لیکلې ده چې په دغه شپه باندې جبرائیل علیه السلام سره یو ډېر غټ جماعت د ملائکه وي، او دا پر بیت المقدس باندې راکښته سي. هلته له دوی سره یو نشان د بیرغ هغه دالته ودرېږي. بیا دالته جبرائیل علیه السلام د دې ملائکو تشکیلات جوړ کړي، جماعتونه یې جوړ کړي، او بیا دا ورته ووایي چې ولاړ سئ د مځکې پر مخ باندې وګرځئ. چیرې چې مؤمنان دي، مؤمن ته سلام ورواچوي، بیا تر مؤمن تیر سئ. که چیرې مؤمن د دعا په حالت کې وو، پر دعا یې امین ووایاست. من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. نه چا د دعا امین چې د ملائکه ول امین سره برابر سو، الله یې هر څه بخښي.
نو دا تشکیل ده د ملایکه او ملایکه د مځکې پر مخ روان سي. دغه څوک چې وایي چې په دغه شپه باندې رڼا لیدله کېږي، دا له دې ملایکو سره یو خاصه تجلي د نور، دا نو هر څوک نشي لیدای، دا یو خاص خلک وي چې دا لیدای شي. اولیاء وي د ډېر لوړ مقام خاوندان وي، هغه دغه د ملایکو سره چې کوم تجلي دي دا وویني، نو بیا دوی کیسه کوي چې داسې رڼا سوه ماښام. دغه ملایکه ګرځي، دا نور ورسره ده، راځي هر چاته، خو دا چې دا نور موږ نه وینو، زموږ قابلیت ټیټ ده. د یو چا داسې قابلیت وي چې هغه دا نور وویني، دا د ډېرو کمو کسانو وي. او دا هم حقیقت ده چې کائنات د الله جل جلاله د دې عظیم قدرت د مظهر په وجه سجده کوي، خو دا سجده یې هر چاته نه معلومیږي. دا هم خاصو خلکو ته معلومیږي چې کائنات سجده کوي، ما او تا ته نه معلومیږي. او دا چې چا څه اوازونه اورېدلي دي، کېدلی شي دا غیبي اوازونه د ملایکو دا هم په یو لوی سعادت اورېدل کېږي. نو خاص خلک دا کیفیات ویني، دا د ډېرې لوړې درجې خلک. او دغه موږ عام خلک چې یو، موږ د دغې شپې له برکته محروم کېږو نه، که موږ ځان محروم نه کړو چې په دغه شپه کې موږ یو نوع عبادت وکړو، د دغې شپې برکت و خیر موږ ته رسېږي. نو د الله جل جلاله شان ده، د الله جل جلاله حکمت ده، د الله جل جلاله د حکمت تقاضا ده چې دا شپه یې پوشیده کړې ده. دې کې وجه هم دا ده چې یو مومن مسلمان د روزې له سره څخه بیا د روزې تر پایه پورې ډېر چالاک واوسېږي، هره شپه د الله خاص عبادت وکړي. بیا خاص طور دغه لس شپې چې دي، حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې دغه لس شپې به راغی عبادت ته به ملا وتړله، ډېر عبادت یې کوه. نو دا لس ډېرې د برکت شپې دي. که موږ د ځان دپاره د سعادت ارزو کوله، ډېره غټه موقع له موږ سره شته وسمو، دا چې بیا به بل کال راځي، بل کال به بیا روزه وي، بل کال والله اعلم چې هغه به پر چا راځي، اوس خوا د پکښې یو. له دغه عظیمه خیره چې سړی ځان محروم نه کړي.